پنځم څپرکی لومړنۍ ذرې او د طبیعت قوې. ارسطو پر دې باور و چې په کائناتو کې هر شی له څلور اساسي عناصرو خاورې، هوا، اور، اوبو څخه جوړ شوي دي. دې عناصرو د دوو قوو په وسیله کار کاوه. یوه د جذب قوه وه چې خاوره او اوبه یې سره ګډول، او بل د شي د پیدا کېدو لپاره د اور او هوا ضرورت و. په ماده او قوو باندې د کائناتو د موجودو شیانو ویش اوس هم استعمالیږي. ارسطو د مادې د ویش په جریان باوري و. یعنی که یو چا د مادې یوه دانه په وړو ټوټو ویشلې وای، هیڅ وخت به خبره داسې ځای ته نه ورسېدلې چې نوره نړۍ پسې ویشل کېدی. کمو یوناني پوهانو لکه ډیموکریټوس دا خبره راپورته کړه چې ماده په حقیقي ډول دانه دانه ده او د اټومونو له زیاتو مختلفو ډولونو څخه جوړه شوې ده. د اتوم مفهوم په یوناني ژبه کې نه ټوټه کېدونکی دی. دغه نظریه له حقیقي شواهدو پرته په پیړیو موجوده وه، خو په 1803 کال برټانوي کیمیادان او فزیک پوه جان دالټن وویل چې کیمیاوي مرکبونه د مالیکولونو په نوم د اټومونو له یوځای کېدو څخه جوړ شوي دي، چې هر مالیکول په معلوم نسبت اټومونه لري او له مخې یې یو کیمیاوي مرکب تشریح کېدای شي. په هر حال د دوو فکري مکتبونو ترمنځ په دغه ګیر مسله کې د 20مې پیړۍ تر اولو کلونو پورې اټوم پوهانو چرت ونه واهه. د فزیکي شواهدو یوه مهمه برخه یې د آینسټاین له خوا وړاندې شوه. آینسټاین په 1905 کال د خاص نسبیت د مشهورې تیوري له اعلانه څو اونۍ مخکې په یوه لیکنه کې براوني حرکت ته اشاره وکړه. ده وویل چې په مایع کې د ګړز د پاتې شویو ذرو نامنظم حرکت د ګړز غبار له ذرو سره د مایع د اټومونو د ټکر له اغیزې تشریح کېدای شي. په دغه وخت کې لا دا شک موجود و چې اټومونه د ویش وړ نه دي. څو کلونه وروسته د کامبریج د ټرینیټي کالج یو کس ټامسن د مادې د یوې ذرې الکترون موجودیت اعلان کړ چې کتله یې د سپکترین اټوم تر زرمې حصې لږ وه. د دې تجربې لپاره خاص لکه د نویو تلویزیونونو د تصویر جوړونې ټیوب داسې شی استعمال کړ. کله چې ټامسن یو روڼ فلزي فیلمنټ په برقي ساحه کې کېښو، د سکرین خواته یې ځکه الکترونونه شړل چې منفي چارجونه یې لرل، او کله چې له سکرین سره ولګېدل رڼا یې جوړه کړه. دا خبره ژر درک شوه چې د الکترونونو جریان یا راتګ باید د اټومونو له داخل څخه وي. بالاخره په 1911 کال نیوزیلینډي فزیک پوه ارنسټ راډرفورډ وښوه چې د مادې اټومونه داخلي جوړښت لري، یعنی اټوم له ډېرې کوچنۍ مثبت چارج لرونکې هستې څخه جوړ شوی دی چې د دې هستې په مدارونو کې الکترونونه ګرځي. راډرفورډ دغه خبره ځکه وکړه چې اټومونو ته یې الفا ذرې ورولېږلې او دغه ذرې له اټومونو سره تر لګېدو وروسته کږې شوې. دغه الفا ذرې هستې ته په ورنږدې کېدو سره ځکه کږې شوې چې د الفا ذرې مثبت چارج لري او هسته هم مثبته ده. نو د دوو یو ډول چارجونو د نږدې کېدا په نتیجه کې یو او بل دفع کېږي. د دغې تجربې په وسیله هسته کشف شوه چې مثبت چارج لري. په لومړیو کې فکر کېده چې اټوم له الکترونونو او بیلابیلو مثبتو چارجونو څخه جوړ شوی دی. دغه مثبت چارجونه پروټونونه نومیدل. پروټون په یوناني ژبه کې لومړی یا فرست ته وایي، او دا نوم یې ځکه ورکړی و چې په دې وخت کې دا باور موجود و چې پروټونونه د اجسامو د جوړښت بنسټي برخه ده. په 1932 کال د راډرفورډ ملګري جیمز چارډویک په هسته کې بله ذره نیوټرون کشف کړه چې کتله یې له پروټون سره یو شان وه او د چارج له مخې خنثی وه. چارډویک ته په دغه کشف باندې د نوبل جایزه هم ورکړل شوه او په کامبریج کې د ګانویل او کایس کالج استادي ته انتخاب شو. تقریبا تر 10 کلونو پورې فکر کېده چې پروټونونه او نیوټرونونه لومړنۍ ذرې دي، مګر په تجربو کې چې پروټونونو له نورو پروټونو او الکترونو سره په لوړ سرعت ټکر وکړ، دا یو وښوه چې پروټونونه په اصل کې له کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي.
دغه ذرې د جیلمان فزیک پوه لخوا د کوارکونو په نوم ونومول شوې. په دغه ذرو باندې د کار له وجې د جیلمان په 1969 کال د نوبل جایزه هم وګټله. د دې نوم منشا د جیمز جایس د دې مبهم نقل قول څخه اخیستل شوی. 3 quarks for master mark د کوارک لغات تلفظ کوارټ فرض کیږي، مګر معمولا په پای کې د کی په ځای ټي د قافیې یا تنظیم له وجې لارک تلفظ کیږي. د کوارکونو مختلف ډولونه شته. د دوی 6 ډولونه دي چې عبارت دي له پاس اپ، ښکته ډاون، نابلده سټرینج، تلسم یا جادو چامډ، منز باټم او سر یا له پاسه ټاپ. دغه اولنی درې له 1960 کلونو راهیسې پیژندل شوي دي، خو جادو په 1940 منز په 1970 او سر په 1995 کې وپیژندل شول. دغه هر ډول یې په 3 رنګونو سور، زرغون او آبي کې راځي. پر دې باید ټینګار وشي چې دغه رنګونه د قاعدې فقط نښې دي، یعنی کوارکونه د لید وړ تر طول موجونو کوچني دي، نو په نورمال حس کې کوم رنګ نه لري. داسې ښکاري چې نوي ساینس پوهان د پدیدو او ذرو په نوم ایښودنه کې د یوناني نومونو له انحصاره د راوتو لپاره انځورېدونکي نومونه رامخته کوي. له هر رنګ څخه په یوه کې یو پروټون یا نیوټرون له 3 کوارکونو څخه جوړ شوي دي. په پروټون کې 2 پاس او 1 ښکته کوارکونه دي او نیوټرون 2 ښکته او 1 پاس کوارکونه لري. کولای شو چې له دا نورو 4 ډولونو کوارکونو څخه جوړ شوي ذرات تولید کړو، خو دغه ذرې ډېرې غټې کتلې لري او په ډېره تیزي له پروټونونو او هستو سره له منځه ځي. اوس موږ پوهیږو چې د اټومونو په داخل کې نه نیوټرونونه او نه پروټونونه د ویش وړ دي. اوس پوښتنه دا ده چې هغه صحیح لومړنۍ ذرې کومې دي او بنسټي جوړښت یې څه ډول دی چې هر شی ترې جوړ شوي دي. کله چې د نور ذرې د اټوم تر سایز ډېرې غټې وي، نو موږ یې په عادي ډول د کتو هیله نشو کولی. پر دې د پوهېدا لپاره د داسې شیانو استعمال ته ضرورت دی چې ډېر کوچني د څپو اوږدوالی ولري. په تیر څپرکي کې مو ولیدل چې کوانټ میکانیک وایي چې ټولې ذرې په حقیقت کې څپې دي او څومره چې د یوې ذرې انرژي ډېره وي، طول موج یې په هماغه اندازه کوچنی وي. زموږ پوښتنې ته تر ټولو ښه ځواب په دې ولاړ دی چې د مصرف لپاره موږ د ذرې څومره لوړه انرژي لرو، ځکه په دې سره کوچني اوږدوالي مقیاس لیږدل کیږي. معمولا دغه ذروي انرژي په الکترون وولټ باندې اندازه کیږي. د ټامسن په تجربو کې موږ ولیدل چې هغه د الکترونونو د ځغلولو لپاره برقي ساحه استعمال کړه. هغه انرژي چې یو الکترون یې له برقي ساحې څخه د 1 ولټ برق په تیرولو منډې ته اړ کړی دی. الکترون ولټ نومیږي. په 19مه پیړۍ کې چې خلکو د څو الکترون ولټه په اندازه ډېرې کمې انرژي استعمال پیژانده، دغه انرژي به هستوي تعاملونو یا سوځېدا تولیدوله او دا فکر کېده چې اټومونه تر ټولو کوچني واحدونه دي. د رادرفورد په تجربه کې د الفا ذرو څو الکترون ولټه انرژي لرله. موږ ډېر تازه په تازه د الکترومقناطیسي ساحو د استعمال په وسیله په اول کې د څو میلیونه او بیا وروسته د څو زره میلیون الکترون ولټو ذروي انرژي تولید زده کړه. همداراز موږ پوهیږو چې دغه ډېرې کوچنۍ ذرې دي، مګر 30 کاله مخکې لومړنۍ ذرې بلل کېدې. آیا ممکنه ده چې تر دې به لوړې انرژۍ ومومو چې په ترتیب به تر دې له کوچنیو ذرو څخه جوړې شوي وي؟ دا په مکمل ډول امکان لري، خو د دې باور لپاره موږ فقط تیوریکي دلایل لرو او یا د طبیعت د حقیقي جوړښت علم ته ډیر ورنږدې شوي یو. د څپو او ذرو دوهګونیتوب او د نور او جاذبې په شمول په کائناتو کې هر شی د ذرو په قواعدو باندې توضیح کېدای شي. دغه ذرې د سپین یا تاویدا په نوم یو مشخصه لري. د سپین په اړه د تصور کولو یوه لاره دا ده چې ذرې د کوچنیو راسونو په ډولو تر یو محور چاپیره تاویږي. سره له دې چې دا به ځکه غلطونکي وي چې کوانټ میکانیک وایي ذرې کوم معلوم او مشخص محور نه لري،
د ذرې سپین مو په دې ښه پوهوي چې ذره له بېلابېلو طرفونو څخه څه ډول ښکاري. د مادې ذرې د پاولي د شړلو د اصل پیروي کوي. دغه اصل د آسټریایي فزیک پوه ولفګانګ پاولي لخوا کشف شو او په دې خاطر یې په 1945 کال د نوبل جایزه وګټله. پاولي بیخي یو مثالي تیوریسن فزیک پوه. داسې ویل کیږي چې په ښار کې به حتی د موجودیت تجربې غلطولې. د پاولي د شړلو اصل وایي چې دوی ذرې نشي کولی چې په یو حالت پاتې شي. مطلب دغه دوه ذرې د بې باورۍ د اصل د ورکړل شویو حدودو په داخل کې یو ډول موقعیتونه او سرعتونه نشي لرلی. دغه یو پخوانی اصل ځکه دی چې وایي د مادې ذرې ولې د 0 1 او 2 سپینونو لخوا د تولید شوي قوې تر اغیز لاندې د بې نهایت کثافت حالت ته نه ځي او نه ورانیږي. که د مادې ذرې تقریبا یو بل ته په نږدې موقعیتونو کې وي دوی باید بېلابېل صورتونه ولري او د دې مفهوم دا دی چې دغه ذرې به تر ډیره پورې په یو رقم موقعیتونو کې پاتې نشي. که نړۍ د شړلو له اصل څخه پرته پیدا شوي وای کوارکونو او ښو پیژندل شویو پروټونونو او نیوټرونونو به جلا شکل نه لاره او نه به معلومو اټومونو له الکترونونو سره یو ځای جلا بڼه لرله. دوی به ټول وران شوي وو او تقریبا یو ډول متراکم جالب شکل به یې نیولی و. په کوانټ میخانیک کې د مادې د ذرو ترمنځ قوه د 0 1 او 2 سپین لرونکو ذرو په وسیله انتقالیږي او داخلي انفعالات پکې ترسره کیږي. کله چې د مادې ذرې لکه الکترونونه یا کوارکونه داسې قوه انتقالونکې ذره خپره کړي څه به پېښ شي؟ په دغې خپرېدا سره د مادې ذرې د نوي حالت سرعت بدلیږي. قوه لیږدونکې ذره چې له بلې مادې ذرې سره ټکر شي جذبیږي. دغه ټکر د دویمې مادې ذرې سرعت فقط هغه وخت بدلوي چې د دوو مادي ذرو ترمنځ یوه قوه موجوده وي. د قوه انتقالونکو ذرو یوه مهمه مشخصه دا ده چې د پاولي د شړلو د اصل پیروي نه کوي. د دې معنی دا ده چې بدلیدونکې اندازه حد نه لري او دغه ذرې کولی شي چې یوه زوروره قوه وزیږوي. که قوه انتقالونکې ذرې یوه لویه کتله ولري دا به ډیره سخته وي چې دغسې قوه تولید کړي او دغه ذرې په یو اوږد واټن کې نشي بدلولی. نو د دې ذرو له خوا انتقالیدونکې قوه به لږ پوښښ لري. له بلې خوا که قوه انتقالونکې ذرې کتله ونه لري قوې به یې پراخه تر پوښښ لاندې ونیسي. د مادي ذرو ترمنځ د قوه لیږدونکو ذرو بدلون ته ځکه مجازي ذرې وایي چې د حقیقي ذرو په څیر نه دي او د ډیټیکټور په وسیله نشي پلټل کېدی. موږ یې پر موجودیت ځکه پوهیږو چې اغیز یې د اندازې وړ دی، یعنی دوی د مادي ذرو ترمنځ قوې منځته راوړي. همدارنګه په ځینو حالاتو کې د 0 1 یا 2 سپین لرونکي ذرې هغه وخت د حقیقي ذرو په ډول موجودیدای شي چې په مستقیم ډول وپلټل شي. دغه ذرې موږ ته داسې ښکاري چې کلاسیک فزیک پوه لکه نوري او جاذبوي موجونه داسې څپې بللي دي. دغه څپې هغه وخت خپرېدای شي کله چې د مجازي قوه لیږدونکو ذرو په وسیله مادي ذرې یو له بله سره داخلي انفعالات یا ټکرونه وکړي. مثلا برېښنایي دفع کوونکې قوه د 2 الکترونونو ترمنځ د مجازي قوتونو د منځته راتګ سبب کیږي او دغه فوټونونه به هیڅکله په مستقیم ډول نشي پلټل کېدی. مګر کله چې یو الکترون تر بل الکترون وروسته حرکت وکړي حقیقي فوټونونه منځته راځي چې د نوري څپو په څیر یې پیدا کولی شو.